خوري حجاب ایمان دی. الله جل جلاله یوازې مؤمنو ښځو ته خطاب کوي او فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات، یعنی مؤمنو ښځو ته ووایه. او همدارنګه فرمایي ونساء المؤمنین، یعنی د مؤمنانو میرمنې. کله چې د بنو تمیم قبیلې ځینې ښځې ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورغلې، په داسې حال کې چې نرۍ جامې یې پر تن وې، عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وویل: که تاسو مؤمنې یاست نو دغه جامې د مؤمنانو نه دي، او که چیرې مؤمنې نه یاست نو کولی شئ چې دغه ډول جامې واغوندئ. دا پیغام د امید راډیو لخوا تاسو ته وړاندې شو.